احمد مسعود وایي له طالبانو سره په جګړه کې یوازې یو، خو د بریا په اړه ډاډمن یم. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي له طالبانو سره په جګړه کې یوازې دی او له نړیوالو مرسته نه ده ترلاسه کړې، خو ټینګار یې وکړ چې دی ډاډه دی چې د طالبانو په وړاندې به یې وګټي. د جبهې مقاومت مشر له بریتانوي مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د ملي مقاومت جبهې NRF په تېرو 11 ورځو کې پر طالبانو 11 بریدونه کړي، چې وروستي برید یې د طالبانو مرکز څیرمه کړی چې ګڼ شمېر طالبان یې ټپیان کړي دي. په سلامونه مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. هغه زیاته کړه چې یاده ډله د طالبانو د پراخ او بشپړ برید توان نه درلود او له همدې امله یې چریکي جګړې ته مخه کړه او د طالبانو پر پوځدیو بریدونه وکړه. هغه ویل د مقاومت جبهې هغه وسلې چې د امریکا او شوروي له جګړې څخه پاتې دي د طالبانو پر ضد کاروي او یا یې له تور بازار څخه ترلاسه کوي. احمد مسعود وویل چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط په لومړیو کې له امریکایي چارواکو سره کتلي وو، خو له امریکا څخه هیڅ ډول مالیه او وسلې نه دي ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ده په مشرۍ د مقاومت جبهې په بشپړه توګه یوازې پاتې شوې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.